سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسف زه یم. د کاناډا امیګریشن په حواله نن ستاسو سره خبره کومه د یو بل پروګرام دې ته فارمینګ ویزه وایي چې لکه په فارمینګ ویزې تاسو څنګه دلته راتلی شئ او شهریت اخیستی شئ. دا د البرټا یو پروګرام دی او تاسو کو په فارمینګ کې انویسټ کول غواړئ نو دلته ستاسو لپاره یو ډېره ښه موقع دی او ډېر ښه پروګرام دی. تاسو خپلې پیسې دلته انویسټ کړئ او کله چې تاسو خپلې پیسې انویسټ کړئ او د ستاسو پلان منظور کړي نو تاسو به امیګریشن وشي سره د خاندان تاسو راتلی شئ. د هغې دپاره ریکوایرمنټس څه دي؟ په دې کې لکه ډېر ملګرو به اکثر تپوس کوو چې یاره آیلټس پکې نه وي په کار، نو په دې کې څه آیلټس څه مسله نشته. که ستاسو په دغه کاروبار کې تجربه او پکاري یا څه ورک ایکسپیرینس لکه په نوره حواله څه سرټیفیکیټ وغیره یا که فارمل ایجوکیشن یې نو هم ښه ده، که نه نو هم څه مسله نه ده. نو تاسو به دغه ریکوایرمنټ په حواله باندې تاسو ته یو ډیمو کې د ټول تفصیل ښیمه. د فارمینګ ویزې دپاره دا د البرټا کاناډا افیشل ویب سایټ دی. د لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکم. ټول نه مخکې موږ راځو لکه الیجیبیلیټي کرایټیریا له الیجیبیلیټي چې څوک الیجیبل دی د دپاره. نو دلته دوه درې غټې خبرې دي وکړئ الیجیبیلیټي کرایټیریا کې چې فارم مینجمنټ سکلز چې هغه کسان چې اپلای کوي چې د هغو په فارمینګ کې مینجمنټ سکلز وي او دا بیا لاندې د دې ډسکرپشن ورکړی دی. پروف اف دس مې انکلوډ دې به تاسو پروف ورکوو چې تاسو سره فاینانشل ډاکومنټیشن د خپل بزنس چې کوم تاسو کوئ او ډاکومنټیشن اف ایجوکیشن، که ایجوکیشن یې که ټریننګ یې که ورک ایکسپیرینس یې په دې کې لکه دغه شی ضروري دومره نه دی چې یاره تاسو به آیلټس کوئ یا به نور څه کوئ، خو ورک ایکسپیرینس به تاسو شو کوئ. ټریننګ یو کړی چېرته یا ایجوکیشن کې کړی نو دغه ډېره ښه خبره ده، که نه نو ورک ایکسپیرینس ټریننګ هم کار کوي. او پروپوز پلان بزنس پلان دلته چې اوس بیا تاسو راځئ نو چې تاسو په څه پلان دی ستاسو په مزغو کې څنګه به تاسو دلته په البرټا کې خپل بزنس سټارټ کوئ. ټیک شه. او پروف اف د کانیډین فاینانشل انسټیټیوشن که تاسو بزنس له بیا نورو پیسې پکاري نو چې تاسو له فاینانشل انسټیټیوشن یا دلته بانکونه چې دي چې تاسو له قرضه به بیا درکوي. سفیشنٹ فاینانشل ریسورسز دې کې څنګه چې ما خبره وکړه په دې کې پیسې پکار دي او تاسو سره کم از کم دوی تاسو نه دا ایکسپیکټ کوي چې تاسو مینیمم $15 لک چې دي هغه تاسو دلته په دغه فارمینګ بزنس کې انویسټ کولای شئ. ټیک ده. دغه که تاسو سره دا پیسې لکه دغه په مت کې او یا د ایسټس په مت کې کنه چې تاسو هغه ته بیا خو شئ چې د موږ سره دومره ایسټس دي دومره پیسې زه پیدا کولای شم. مور دین منیمم او دا هم که تاسو د منیمم نه 15 لکونه زیات انویسټ کول غواړئ نو د هغې ورته هم تاسو خبره کولی شئ چې ما سره د دې نه زیاتې دي. پرایمري پروډکشن انویسټمنټ دا به ستاسو پرایمري پروډکشن انویسټمنټ چې دی هغه به تاسو هلته وکئ او بیا به ستاسو اپلیکیشن چې دی هغه AAIP ته لاړ شي. AAIP لکه البرټا ایډوانټیج امیګریشن پروګرام دا ایډوانټیج تاسو له درکوي. البرټا ایډوانټیج امیګریشن پروګرام دی او دیو به بیا دغه ریویو کوي چې تاسو د اپلیکیشن نو دا البرټا اګریکلچر فارسټري رورل اکنامک ډیولپمنټ دیو به تاسو بیا دغه ریویو کې هغه اپلیکیشن چې تاسو ورکړی نو که تاسو پاس کې دغه نو بیا به تاسو ته پرمیشن نامې لیټر درلیږي. انیجیبیلیټي دا خو مختلف چې څوک نشي اپلای کولی دا د هغې بیا مختلف کرایټیریا ده. نو لکه په الیجیبیلیټي کې دغه 2-3 سیزونه دي او بیا د هغې نه پس چې دی هاو ټو اپلای څنګه کولی شئ. نو که دلته موږ راشو دا خو موږ وکتل سټپس ریویو الیجیبیلیټي موږ وکته. دا اوس بزنس پلان چې کله تاسو ته دیو ته سبمیټ کوئ که نه بیفور یو کنسیډر اپلاینګ فار اسټریم تاسو چې دا سبمیټ کوئ دې نه مخکې چې لکه بزنس پلان به تاسو خپل څنګه جوړوئ په دې کې تاسو ته ښکلی ډاکومنټیشن درکړی ده. زه کولاو کوم د تاسو کتی شئ چې دیو لکه څه کرایټیریا غواړي دي څه کرایټیریا ده نو دا دلته دا دیو لیکلي ده په خپل هم تاسو بیا کتی شئ ناٹ ایکسیډینګ مور دین 10 پیجز که نه تاسو چې کوم خپل بزنس پلان یا بزنس آیډیا لیکئ چې لکه زه به دا کوم زما به دا پلانینګ نو وایي چې د 10 پیجز نه زیات نه ده پکار بس خپل کمپیکټ دغه به ورته آیډیا به پکې راولېږئ. که ستاسو سره پکې بل چا هیلپ کړی آوټ سایډ نو هغه هم تاسو پکې لیکلی شئ د هغو نوم لیکلی شئ یا که چا تاسو پوه کړي یا تاسو له دا بزنس پلان لیکلی. د دې نه علاوه لکه دی دا وایي چې که تاسو له بل چا هم لیکلی خو تاسو چې کله دلته انټرویو له راغواړئ ایډمنټن د دې البرټا یو غټ ښار دی که هلته یا په سکایپ باندې پاکستان کې یا افغانستان کې په سکایپ باندې تاسو سره انټرویو کوي یا په بل ملک کې نو چې تاسو ته د خپل بزنس لکه کم از کم دومره پته چې تاسو بیا هغو ته خبره کولی شئ چې او دا به
زه کوم دا مې کار دی. ها دې کې به تاسو په دې اپلیکیشن کې به خپل نوم ارګنایزیشن نوم چې په کوم نوم به تاسو بزنس کولاوهئ میلینګ اډرس دا اډرس ایمیل او فون نمبر دا ټول به کې تاسو کو نور څوک در سره هغه ټول نمونه ټول دغه به تاسو په دې کې لیکئ. دا تاسو ته لکه اوورویو درکوي چې تاسو به څنګه خپل بزنس پلان لیکئ په اسانه. دا ګوره اول به تاسو ولیکئ بزنس اوورویو به ولیکئ بیا به کمپنی اونرشپ سټرکچر منیجمنت سټرکچر منیجمنت به څنګه کوو اپریشن څه کار به کوو سټاف به پکې څونه انویسټمنټ پیسې څونه لګو مارکیټ انالیسس رسک ښه مارکیټ کې به د څنګه کامیابي یا رسک منیجمنټ کې دا فرض کې خرابېږي نو زه به بیا څه کوم چې دا ستاسو سره دا ټول په بزنس پلان کې ولیکئ. ګورننګ لاز دلته چې کوم قانون دی او لایسنسنګ د هغې پابندي به څنګه کوم. دلته بیا دا د دې ټول کمپوننټس دا به تاسو لیکئ. بزنس اوورویو دا تاسو ته بیا یو ایکسپلین کړی دی خو په خلاره ګوره بزنس اوورویو کو بیا تاسو څه لیکئ دا تاسو په خلاره کتی شئ چې بزنس نیم لوکیشن دا به پکې ولیکئ. بیا په دې دویم سټپ کې کمپنی اینډ اونرشپ دا به لیکئ او بیا لکه دا منیجمنت سټرکچر بوله څنګه جوړوئ نو دا تاسو له سټاف به پکې څوک اخلئ کم پوزیشن باندې انویسټمنټ به پکې څنګه کوئ یا څومره کوئ که نه. نو دا ټول چې دی دا شپږ پوینټ دي او دا تاسو ته ښه دغه کړي دي ایکسپلین کړي دي. نو د دې نه تاسو ټول د دې دغه چې د آیډیا اخیستی شئ او په دې باندې به تاسو خپل بزنس پلان دغه 10 پاڼې چې تماوي کم از کم 10 پاڼو نه زیات میکسیمم لکه زیات نو زیات 10 پاڼې که نه دی وایي چې ناٹ ایکسیډینګ نو دغې نه زیات نه دا به تاسو بزنس پلان ولیکئ دا پوینټس به پکې تاسو شامل کړئ. ښه که دلته بیا موږ دې له راشو نو دا خو بزنس پلان شو. بیا به څه چل کوو چې بزنس پلان هر څه ولیکل بیا به دلته تاسو راځئ چې لکه د دې سره به نور ډاکومنټس کم نو دا تاسو AAIP فارم سټریم ډاکومنټ دا تاسو کولاو کوئ. په دې کې تاسو ټول ډاکومنټس لیکلي چې کم پکې تاسو ورسره به شاملوئ. فارم سټریم اپلیکیشن دا ټول نه مین اپلیکیشن دا دی لکه دا به هغه اپلیکیشن او دا به تاسو ډکوئ. د دې سره لکه د هغې بزنس پلان به ورسره بیا لګوئ خو اوریجنل اپلیکیشن چې دی هغه دا به تاسو کولاو کوئ 2-3 پاڼې دی او دا به بیا تاسو ډک کوئ چې لکه په دې کوم دغه کوایف ټول درنه غواړي. ټیک شو. ها بیا به د امیګریشن چې کوم ریفیو امیګریشن کاناډا امیګریشن دپاره چې کوم دغه دي د فارمز دي دا به ورسره هم تاسو ډکوئ ځکه چې په دې به بیا ستاسو دغه کېږي دا امیګریشن کېږي. نو په دې کې لکه اپلیکیشن فارم جنریک اپلیکیشن فارم د اکنامک د پروینشل نامینی بزنس نامینی او ډیکلیریشن فارم دا ډیکلیریشن چې دا دی وایي چې لکه ډیپندنٹ کنه اډیشنل ډیپندنٹ دي دا. نو که ستاسو د دې کې د 15 ماشومان د هغې دغه په دې فارم کې خو که فرض کې د 15 نه زیات بیا پسې تاسو دا اډیشنل فارم هم ډکولی شئ که نه وایي ضرورت نشته. ښه بیا IRCC فارمونه چې دا به ورسره تاسو هم ستاسو سپاوس لکه مطلب دا که سړی اپلای کوي نو ښځه او که ښځه اپلای کوي نو سړی دا فارمونه چې د امیګریشن دا به د هغو دپاره بیکګراونډ ډکلیریشن لکه د ښځې دپاره اډیشنل فیملی د هغو د فیملی انفارمیشن کوي او که تاسو ریپرزنټیټیو پکې یوز کوئ نو هغه دلته تاسو کولی شئ. ښه بیا به که تاسو ته په دې فارمونو کې څه مسئله هیلپ پکاري نو IRCC کوم چې دی د هغې ګایډ دا دی پروینشل نامیني دپاره دا تاسو کلیک کړئ په دې کې تاسو ټول تفصیل بیا کتی شئ. ښه اپلیکیشن فیس چې بیا دی دا به تاسو جمع کوئ نو د 2000 شلم نه پس چې دی هغه $500 صرف د دې اپلیکیشن فیس دی دا به سره تاسو جمع کوئ او کله چې تاسو جمع کوئ نو بیا به څه چل کوئ بیا به ښکته راشئ دا فیس تاسو چې دی مای البرټا سروسز په دې باندې تاسو په کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ جمع کولی شئ. خو که په دې کې څه مسئله نو بیا به تاسو دلته دوی سره دغه کولی شئ د البرټا کانټیکټ سنټر ټلیفون هم کولی شئ ایمیل هم کولی شئ چې یاره موږ دا فیس څنګه جمع کوو مسله خو نه خو بیا هم که چېرته مسله پیښیږي نو دوی سره تاسو رابطه کولی شئ. بیا به دا ټول ډاکومنټس لکه دغه خپل سروس دغه چې پلان چې کوم دی او د هغې نه علاوه دا نور فارمونه دا به تاسو ټول راواخلئ او دا چې دی په دې اډرس به تاسو بیا میل کوئ په کوریر باندې رجسټرډ میل یا کوریر چې ورکېږي نه فارم سټریټ دی دغه به پې ولیکئ او دوی ته به یې ولېږئ. کله چې دوی ته تاسو ولېږئ او دوی تاسو بله خبره دا کوي چې افټر یو اپلای خو ګوره دې کې ډېر خلک بیا داسې چې لکه دا په دروغه په جیمیل هاټ میل او یاهو ته دا میسیجز راځي او هغو دا وایي چې یاره ستاسو ویزه وشوه دغه وشو نو دا ګوره دا خبره دلته کلیر لیکلې ده چې موږ که ستاسو سره دغه کوو دا رابطه کوو نو صرف په دې اکاونټ به کوو او دا جیمیل هاټ میل یاهو والا چې څومره ایمیل راځي نو دا ټول دروغ دي فراډ دی سپیم دی. نو تاسو بیا که غواړئ نو دا کسان په دې دغه باندې رپورټ کولی شئ دلته دا په دې اډرس باندې هغو رپورټ کولی هم شئ. بهرحال
دا خو پکې یو زیاتي خبره وکړو تاسو ته څوک را لېږي د هغې دپاره که تاسو بیا خپل اپډیټ یور انفارمیشن اپډیټ کول غواړئ نو دلته به دیو سره رابطه کوئ او دغه چې کله تاسو ولېږئ اپلیکیشن اسسمنټ دا بیا لکه د اپډیټ دپاره دا فارمونه دي که تاسو اپډیټ کوئ if more information needed که تاسو ته نور پکاري انفارمیشن نو لکه بیا به هغه تاسو ته سره رابطه کوي که دا غو نور پکاري ډیسیژن ان یو اپلیکیشن اپروډ اپلیکیشن کله چې تاسو اپلیکیشن اپروو شو نو تاسو لبا you will become a provincial nominee تاسو provincial nominee شوي تاسو لبا بیا هغه نامینیشن لیټر درولېږي په ایمیل کې او بیا په هغه حساب باندې تاسو دلته چې د ټول سره د خاندان تاسو دلته بیا راتلی شي نو دا دغه د فارمینګ ویزې دپاره دا اپلیکیشن تاسو کتی شئ په قلارې وګورئ او که څوک خواهشمند دي نو په دې طریقه راتلی شي